پیغام ورکوئ خلکو ته مو څه هغه دی د اختر مبارکي تر څنګ بل اول خو ټولو هیوادوالو ته د اختر نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایو. الله تعالی دې د اختر دوی ته ټولو هیوادوالو ته مبارک کړي. پیغام مو دا دی چې باید یووالی غوره کړو، لاسونه سره ورکړو او په یو بل نامه باندې یو د بل سره تعصب ونه کړو او د تبعیض څخه لاس واخلو. انشاءالله بیا موږ توانېدلی شو چې هم امنیت برقرار وساتو، هم هېواد بېرته بیا ودان کړو او انشاءالله چې دا کار دا څه کېدونکي دي او راتلونکي دي. زه چې د هېوادوالو دغه حالت وینم، کوم احساسات چې د دوی وینم، هغه کې نه یوازې یو دا دی چې دا پښتون دی یا تاجک دی یا ازبک دی، د ټولو احساسات الحمدلله ډېر ښه وه. تمه دې دا وده چې خلک بدلون وویني چې راوځي بازار ته. ډېر خوشحاله شوم د دې مینې او محبت څخه. انشاءالله د دوی سره همداسې مینه او محبت لرو. Allah